کورنۍ چارو وزارت وایي د هلمند جګړه کې 152 پاکستاني جنګیالي وژل شوي دي. سلام ستړي مشه لیدونکو پام وکړئ و تازه خبر ته چې همدا شپه مو ترلاسه کړی. کورنۍ چارو وزارت وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی دی، خو په وینا یې د هلمند او کندهار په جګړو کې یې طالب وسلوالو ته درانه مرګ ژوبله اړولې ده او د ډلې ته یې سخته ماتې ورکړې ده. د یاد وزارت ویان طریق قریه نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې د هلمند او کندهار په وروستیو جګړو کې د 55 طالب قوماندانانو په ګډون لسګونه وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان شوي دي. هغه د خپلو خبرو پر دوام ویلي چې په هلمند جګړه کې لږ تر لږه 152 پاکستاني جنګیالي هم وژل شوي دي. طالبانو تر دې وړاندې په خپلو لیکو کې د بهرنیو وسلوالو جنګېدل رد کړي دي، خو تازه یې د کورنیو چارو وزارت هدایت غبرګون نه دی ښودلی. ولسمشر غني د جګړو دوام ښیي چې طالبان د سولې اراده نه لري. ولسمشر غني وایي افغان دولت په هیواد کې د سولې غوښتونکی دی، خو د طالب وسلوالو له لوري د تاوتریخوالي دوام ښیي چې دا ډله د سولې اراده نه لري. نوموړي چې نن د یو ویډیو کانفرانس له لارې د شمالي ولایتونو له والیانو سره خبرې کولې وویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو مسؤلیت د خاورې او خلکو ساتنه ده او په خبره یې وسلوال پوځ دغه ظرفیت، اراده او پیاوړې انګیزه لري چې د خپلو خلکو ساتنه وکړي. نوموړي دغه راز والیانو ته په خطاب کې ویلي چې هیڅ دولتي او نه دولتي فرد له ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل شخصي امنیت د تامین په خاطر د استفادې حق نه لري.